د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدي ولې ولس ته رښتیا ونه ویل. سلامونه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. شهزاد محمدي به هغه وخت لوبېدلی وای چې دی روغ وای. دا چې له ده سره هر افغان بې دریغه مینه درلوده، نو ده هم په کار و چې ولس ته یې روحیه ورکړې وای او لوبډلې مین لوبغاړي په څېر یې خبرې کړې وای. د افغانستان ملي ګټو ته یې کتلې وای، نو بیا به د ده پر وړاندې د ولس مینه دوچنده شوې وای. او که د خپل درد احساس یې زموږ سره په رښتینې توګه شریک کړی وای، د ده پر ځای چې موږ تاسو ته یې حقایق بیان کړي وای، زموږ په سترګو کې یې خاورې وشیندلې او خپلې شخصي ګټې ورته ښه ښکاره شوې. او د انګلستان څخه پر رسېدو یې سم هغه د رسنیو سره ونه ویل چې باید ویلي وای. دی باید ویلي وای چې خپله لوبډله په دعاګانو کې یاد ساتئ، او بل دا چې مینوالو خفه کېږئ ما، زه به ډېر زر ښه شم او بیرته په نړیواله لوبه کې ستاسو تنده ماته کړم. د خپله وینا کې رسنیو سره ومنله چې په انګلستان کې د نړیوال جام لوبو پر مهال ډاکټر په روغتون کې د ده له زنګانه څخه اوبه ویستلې او نور یې ور واچولې او د ده د بشپړې روغتیا لپاره نور درمل هم ورکړل. دا منو چې شهزاد ته به دا ډېره ګرانه وه چې له خپلو ملګرو جدا شي، اما یوازې د ځان خوشحالۍ باید په پام کې نه و نیولې او د 15 میلیونه ځورېدلې او کړېدلې ولس خوشحالۍ نه وه هېره کړې. افغانانو تل په احساساتو سره خپله پرېکړه کړې. نن یې مه کوئ، ستاسو افغان ملي اتلان نن په هغه مرحله کې دي چې د نن څخه 10 کاله وړاندې موږ خوب هم نه ولیدلی. نو باید په یو افغاني او ملي غږ خپل د کرکټ ملي اتلان د بریا په لور بدرګه کړو. بیا هم بیرته راګرځو د شهزاد محمدي ناروغۍ ته. هغه دې مرحلې کې نه و چې پاتې لوبې دې وکړي. د هغه ناروغي وروستۍ مرحلې ته رسېدلې ده، او که داسې نه وه نو ولې دی په تمریناتي لوبه کې تر پایه ونه لوبېده او د ډاکټر سره یو ځای له میدانه ووت او لوبه یې په نیمایي کې پرېښوده. هلته خو د باندې د هیچ چا فشار هم نه و پروت چې ته لوبه په نیمه کې پرېږده، خو د خپله په سکرین خلکو ته ثابته کړه چې ناروغ دی او لوبه نشي کولی. او دا رسمي تمریناتي لوبې د کرکټ نړیوال شورا له لوري هرې لوبډلې ته د همدې لپاره تنظیم شوي چې هره لوبډله خپل ځان چمتو کړي او د فاینل سکواډ جوړول ورته په رسمي لوبو کې اسانه شي. موږ خو به شهزاد ته دا دعا وکړو چې اوس دې الله ورته روغتیا نصیب کړي، دا چې دی د افغان کرکټ بورډ سره رسمي لوبغاړی دی او د قرارداد له مخې قانون سره ټکر وکړ. پرېکړه زموږ او ستاسو په لاس کې نه ده، بلکې د قانون کار دی او د کرکټ بورډ پرېکړه ده چې هغوی ورته د دې سرغړونه په بدل کې سزا ورکوي. لیکوال کامل خان. که چېرته ویډیو مو خوښه شوي وي، ویډیو سره لایک کړئ، خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو دلوي الله پامان.